څنګه کولای سو چې موږ د یو پروژې پروګریس چارت جوړ کړو؟ هغه کسان چې هغه په ریپورټینګ برخه کې کار کوي یا په ایمني بخش کې کار کوي یا په ډیټا منیجمنت یا انالیست بخش کې کار کوي، دغو لپاره داسې د ګراپو جوړول یا د پروژو ټریک کول، معلومول چې زموږ پروژه تر اوسه پورې څومره تکمیل سوې ده او څومره برخه یې پاتې ده. نو داسې یو چارت زه غواړم نن تاسو ته په اکسل کې جوړ کړم. تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره خپله پروژه ټریک کړئ. څه ده په دې کې به تاسو ته وایي چې معنا 80% زموږ پروژه تکمیل سوې ده او 22% زموږ پروژه پاتې ده. نو که تاسو یو مثال درکم، معنا موږ غواړو په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې لپاره یو پروژه لرو چې په دې ولسوالۍ کې باید موږ 10,000 یا 12,000 کسانو ته د نیوټریشن یا حفظ الصحې په اړه موږ اوارنس یا پیغام ورکړو. نو دا 12,000 زموږ لپاره ټارګیټ سو. نو که دا معلوم کړو چې اوس له جنوري نه د اکتوبر تر اخره پورې موږ څومره کسانو ته پیغام رسولی ده او څومره یې پاتې دي، دا تعداد دا ډیټا باید تاسو سره وي، دا باید تاسو انالیسیس کړی وي، ریپورټ مو ترېنه جنریټ کړی وي، خو موږ باید هغه په پرسنټیج باندې وښیو. که ځینې کسان، ځینې منیجران زموږ څخه که د پروژې پروګریس په پرسنټیج باندې وښیي، نو هغه باید موږ له تاسو سره زموږ سره وي. نو تاسو کولی شئ چې دا د پروژې پروګریس په یو ساده چارت کې ډیر په اسانۍ سره یو چاته وړاندې کړئ، تر څو د هغو توجه را جذب کړئ او ستاسو ریپورټینګ او ستاسو د پروژې هغه امپاکټ نور هم تاثیرناک سي. نو د دې لپاره راځم یو نوی شیټ جوړوم. په دې شیټ کې به موږ د پروژې ټارګیټ وي را سره، د پروژې ترلاسه شوې برخه به یې را سره چې څومره موږ ترلاسه کړې او پاتې برخه به یې را سره. څه زموږ د پروژې لپاره ټارګیټ چې 12,000 ده او د مثال په ډول موږ 8,990 پورې موږ ترلاسه کړي دي یا موږ ټارګیټ ته رسېدلي او پاتې برخه یې موږ داسې معلومولی سو چې له ټارګیټ نه منفي که ده اچیوډ. صحیح ده، 3,410 زموږ سره پاتې دي. اوس د دې دا خو موږ په نمبرینګ باندې وایو چې څو فیصده موږ څونه کسان موږ اورنس رسولی ده. صحیح ده، دا که چېرته موږ په پرسنټیج باندې وښیو، یو څوک وایي چې یا ماته په پرسنټیج باندې وښیه او ګراف یې ماته په پرسنټیج جوړ کړه، په نمبرینګ یې زه نه غواړم. صحیح ده، نو د دې لپاره موږ 2 ټایټل ته ضرورت لرو. یو چې دی اچیوډ برخه دی، صحیح ده، چې څومره موږ ترلاسه کړې ده، او بل چې دی ریمینینګ دی. صحیح ده، تاسو کولی شئ همدا ټایټل ورکړئ یا بل تاسو سره کوم چې تاسو خوښه وي. صحیح ده، دې ته زه یو بارډر ورکوم. اوس اچیوډ چې ده د دې پرسنټیج که چېرته موږ معلوموو د اچیوډ ټارګیټ دا راواخله په دا ټوټل ټارګیټ یا د پروژې په ټارګیټ باندې تقسیم کړه. صحیح ده، راځم دلته نمبرینګ ته او دلته زه ورته پرسنټیج انتخابوم. صحیح ده، او راځم وایم چې ریمینینګ تاسو ته وایي چې 72% ستاسو پروژه تکمیل سوې ده. صحیح ده، او موږ وایو چې ښه پاتې برخه یې زموږ سره څو فیصده ده. دلته وایي مساوي دا ریمینینګ ټارګیټ تقسیم پر ټوټل ټارګیټ باندې. صحیح ده، راځم دلته ورته پرسنټیج نمبرینګ انتخاب. صحیح ده، زموږ سره 28% پاتې ده زموږ پروژه. اوس د دې موږ څنګه کولی شو دا په یو ساده چارت باندې موږ وښیو. صحیح ده، دا به انتخاب کړئ، را به سئ انزرټ ته، په انزرټ کې به ډونیټ چارت ته راسئ. صحیح ده، دا زموږ سره ډونیټ چارت ته تاسو کولی شئ چې دا ریسایز کړئ او د خپلې خوښې لپاره یې جوړ کړئ. که غواړو چې دغه برخه یې موږ ترېنه ایسته کړو یا ټایټل ترې ایسته کړو، لیجنډ ترې ایسته کړو، نو دې باندې کلیک کوو، ډیلیټ بټن ووایو او یا هم راسئ دلته د لیجنډ آپشن ایسته کړئ، ډایرکټ ایسته کېږي. صحیح ده، که ټایټل غواړئ خو ښه ده، که یې نه غواړئ دا علامه ایسته کړئ او یا هم کلیک ورباندې وکړئ، ډیلیټ یې کړئ. صحیح ده، اوس که وغواړو چې د دې چارت دغه آوټلاین ایسته کړو یا یې دغه بارډر ایسته کړو، نو په دې باندې کلیک کوو، راځو پرمټ ته او ته وایي چې شیپ آوټلاین دی، نو آوټلاین وي. صحیح ده، تاسو کولی شئ چې دا داسې را کوچنی کړئ او خپل سایز ته یې جوړ کړئ. غواړو چې دا داخل کې د چارت ته نور هم ښکلا ورکړو، په دې باندې کلیک کوو چارت باندې او کنټرول 1 وهو او دا پرسنټیج دی دا راکموو تر څو هغه یو صحیح
سایز ته برابر شي. صحیح ده. اوس دا برابر سو، اوس په دې کې مونږ وایو چې په دې باندې دغه پرسنټیج هم راسي که نه، چې مونږ ته معلوم شي چې کومه برخه یې پرسنټیج د تکمیل سوې برخه ده یا کومه زموږ سره پاتې ده. په دې باندې کلیک کوو او د مثبت علامه باندې کلیک کوو، راځو او ورته وایو چې ډیټا لیبل راته وښیه. دغه ستاسو ډیټا لیبل ده چې 28% زموږ سره پاتې برخه ده او 22% زموږ سره تکمیل سوې برخه ده. صحیح ده. که چیرته په دې اچیو ټارګټ کې تغییر راځي ورته وایو 0 نو عموما پرسنټیج کې هم تغییر راځي. نو دا زموږ سره د یو پروژې ډونیټ چارج شو. که بیا هم تاسو په دې هکله کوم سوال پوښتنه نظر لرئ ما ته په کمنټ بکس کې ولیکئ، انشاءالله جواب درکوم. هیره دې نه وي چې دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغه هم ترې استفاده وکړي. ډېره مننه.